له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې لارې نه یوازې چې نه دي پرانیستل شوي بلکې تازه پړاو ته ننوتي دي. هغه پړاو چې ډیری یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه جګړه بولي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر له نوي ډهلي اعلان وکړ چې دوی د افغان توکو د لیږد لپاره پاکستان ته د بدیلو لارو په لټه کې دي. د چابهار بندر لاره د دوی له اصلي انتخابونو ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له پاکستان سره ستونزې زیاتې شوي او د هند په همکارۍ به د چابهار لاره په بشپړه توګه فعال شي. ما می‌خواهیم که در بین افغانستان و در بین جمهوری هندوستان ما روابط تاریخی که داشتیم خصوصا در بخش تجارت و در بخش اقتصادی هست و برای را زنده بسازیم. ما ایره نه تنها دمو سرحد داشته باشیم بلکه خیلی اضافه بکنیم. هغه شمیرې چې په دې وروستیو کې د پاکستاني رسنیو لخوا خپرې شوي ښیي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ټرانزیټي سوداګرۍ حجم د تېرې میاشتې په پرتله د پاکستاني بندرونو له لارې 9.7% کم شوی دی. له 108.2 میلیون ډالرو 22.8 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 8 لارو تړل د دې کمښت دلیل بلل شوی دی. له بلې خوا د طالبانو د مالیې وزارت ویلي له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو د هیواد په سوداګرۍ هیڅ منفي اغیزه نه ده کړې. خو هیوادوال د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو غوړیو او وریجو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښمن دي. د یو شمېر دوکاندارانو د شمیرو پر بنسټ له پاکستان سره د لارو له تړلو وروسته د وریجو د هر کیلوګرام په بیه کې 12 افغانۍ، د وړو د هر کیلوګرام په بیه کې 10 افغانۍ او د غوړیو د هر لیټر په بیه کې 20 افغانۍ لوړوالی راغلی دی. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي پر ایران د لویدیځ او امریکا د بندیزونو او د واټن د اوږدوالي له امله د چابهار او بندر عباس بندرونه د پاکستاني بندرونو په پرتله اقتصادي ګټې نه لري او زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته رسیږي. ما یگانه راه ارزان و اقتصادی که امروز به او احتیاج هستیم همین بنادر پاکستانی است که متاسفانه هم در رابطه با صادرات اموال ما مخصوصا اموال ترانزیتی ما به هند و یا هم اموال وارداتی ما از طریق بندر کراچی و بندر قاسم به داخل افغانستان است. همیشه پاکستانی ها متاسفانه استفاده سو کردن. د تلې په 18مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته سفر وکړ. دا طالب چارواکی لا هم کابل ته نه و راستون شوی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتې زیاتې شوې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې. نن د لارو د تړلو او له پاکستان سره د سوداګرۍ له ځنډېدو 45 ورځې تېرېږي خو د بیا پرانیستلو هیڅ نښه یې هم لا نه لیدل کېږي. له دې ځنډېدو وروسته 12,000 افغان کنټینرونه د پاکستان په بندرونو او لارو کې بند پاتې دي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په تیر مالی کال کې پاکستان افغانستان ته د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي په داسې حال کې چې هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د 600 میلیون ډالرو په ارزښت وو.